ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله الله تبارک وتعالى جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالى جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبريل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام جنت تلاړو نو جنت وکتو او داغه نعمتونه او داغه خوشحالي ولیدلی نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالى تینا تپوس کو جبريل جنت څنګه وو نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله تدې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه بخامخا د جنت لپاره تیارې کړي ته بزان را رسي داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور بزان د جنت لرا رسي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالى فرمای وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلی نه دي غوږونو اورېدلی نه دي او د یو انسان په تصور کې داغه خیال هم نشي راتلی د انسان په زړه کې داغه تصور او خیال هم نشي راتلی داسې نعمتونه الله تبارک وتعالى د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړی نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به د جنت په ځان را رسي بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایلی جبريل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه جهنم وینا جبريل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله داغه عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا وګونو تم د دې خبر ورسېدو چرته به د جهنم ته غرانش چرته به د جهنم ترانش بیا ورته الله تبارک وتعالى او فرمایلی جبريل اوس لاړ شلک بیا د جنت تماشا وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کم اعمال دي د جنت د تلو کم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغې وی الله دی جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي دی جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې دی جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه دا به چې ته وایي ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لاندې لاندې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به وي وږی به خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه تبه ده ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه نو دا ګوره د جنت لپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلل ښه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي دی د جنت دپاره پیدا کړی وي خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی الله دله یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځان نشي رسولی نو الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پرې راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پې اوچتې کړي د دې درجې پې څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي او دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغې تکلیف پې راغې ده په دغې ټایم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبی هم ستا د طرف نه ده
بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل کا الله دا غریبی راله په مالداری باندې بدل کا اګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو فرمایل پیزه کو وګه ما خوشاله یما او کو پګیړه موړ یم خوشاله یما پیزه کا چې پګیړه باندې وګه مکنه نو د الله تبارک وتعالى ته دعا کوم الله ته عاجزی کوم او کو پګیړه باندې موړ یم نو د الله شکر ادا کوم او به هر حال موږ له دغه درجه ته نه ورسېدل کنه په موږ باندې چې کله مصیبت راشي موږ له پکار دي چې موږ وایو الله دا مصیبت ستاسو طرف نه راغلی دی الله دا مصیبت پرانه ته لرکه الله دا را نه لري چې زه دې برداشت نشم کولای دا مصیبت را له په خوشاله بدل الله نه بداسي سوال کوي ها بدیره دې بنوي نو په دنیا کې به تکلیفونه راځي ځکه په جنت کې د مسلمان له الله یو ځای جوړ کړي یو مقام جوړ کړي د هغه ځای ته رسیدې نشي الله په باندې بیماری راولي بل تکلیف راولي دې په صبر وکي دا هغه صبر د وجه نه الله تبارک وتعالى د درجه اوچت کې ګناونه ختم شي ګناونه دې سکی ختم کی روایت خو راځي د انسان په لاس کې غنه لاړ شي غنه کنه په دې ورتم الله اجر ورکي په دې ورتم الله اجر ورکي چې دته یو تکلیف میلاو نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي هله به جنت ته ځي ځکه حدیث مبارک کې راځي وی جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خبردار دا الله سودا ګره ګرانه ده دا الله سودا سره ګرانه ده دا الله سودا ارزانه نه ده جنت ګټل دي آسان کار نه تکلیف په برداشت کوي زمونږ استاد به فرمایلی دا سدلون خو خیرات خو نه د چار سړی دی ورته ځي تکلیفونه به برداشت کوي نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل کنه او واپس راغی وی الله دی جنت ته تل ګران دي صرف ستا په رحم به ورته خلک سي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایلو سلام شه د جهنم د تلو اسباب وګوره د جهنم ته خلک د کوم عملونو د وجه نه نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم وکتو نو جهنم په مزو کې پټو جهنم پس کې پټو په مزو کې پټته ځکه چې عیاشي دي خوشحالي دي بدکاري دي غلا ده زنا ده بل عمل دی ټول خوشحالي ګناه خدای هر انسان زړه غواړي کنه هر انسان زړه ګناه غواړي خو ځان به د ګناه نه بچ کای نو چې ستا زړه سمني او غکای خپل مرزي کوي او ځان خوشحالي په دنیا کې نه چرته بځي جهنم ته بځي کنه نو جهنم توش په خوشحالو کې پټ شوی وو نو چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډیر ګران دي دې نه ځان ساتل ډیر زیات ګران دي ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي دې جهنم ته داخليږي الله ته دې وجنا په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي دا تکلیفونه ستاسو د اوچتوالي د پاره دي ستاسو د ګناونو د ختمولو د پاره دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالى په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي پیغمبرانو ته ورکړي او بیا چې پیغمبر ته څومره زیات نږدې وي دومره به تکلیفونه زیات راځي څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دومره په هغه باندې سوي تکلیف زیات وي الله نو تکلیفونه به راځي مصیبتونه به راځي بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و اوس مې وظیفې شروع کړی مونځ او دس مې شروع کړی یو کار مې هم څه مې نه خوري داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم منځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی زما هغه په ښکته را روان دی نو زه ورته وایم الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه هغه درنه ختموي ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي دغې مقام ته دې ورسوي نو ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړي ده کنه د هرې سختۍ سره بیا څه دي
خوشحالي د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالي خو د دین اسلام د پاره دا نه چې د دنیا د پاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا وایي چې وروسته به خوشحالي راځي د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړی الله تبارک وتعالی په بیا ښې ورځې راوستي تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره که نه د نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دا د اصفهان اوسیدونکی و اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغې اوسیدونکی و او د یو غټ جاگیردار د یو مالدار سړي زوی و جیداد هم ډېر او پلار مذهبي سړی هم و اصل کې پلار چې و مجوسي و مجوسي هغه چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلی هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي نو د ده پلار مجوسي و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د ده پلار و هغې اور نګراني به د ده پلار کوله دومره پکې مخکې و بهر جاګیردار سړی پلار نو دوی به دی به پټیو جیداد او هغې ته به تو راته د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په دغې وخت کې حق دین چې صحیح دین هغه دین عیسوي و عیسایت و د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه و د عیسایانو هغوی به پکې عبادت کو نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم زه خو د اور عبادت کوم هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوې د الله عبادت ولې نه کوې د دې اور د دومره موده بندګي وکړه دومره وخت عبادت وکړو زه ته دې اور ته خو لاس دم نه کړه چې سیزي دي او که سیزي دي نه ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو په کار ده چې تا خو ونه سیزي که نه ټول عمر دې عبادت وکړو اوس دې اور ته خو لاس دم نه کوي نه دا خو سیزل کوي دا اصلي عبادت کوي سوزي دی او عبادت هم کوي نو عبادت د چا وکم د یو الله بندګي وکم بهرحال د هغې دا خبرې د زړه ته پرېوتې نو ده عیسایت قبول کو نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه درته وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوتو هلته کې به عبادت کو پلار یې پې خبر شو چې پلار یې پې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو سلمان فارسي رضی الله عنه ډېر زیات ووخو ته ما ته هم نه ګورې زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو ډېر زیات یې ووخو حتی در دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې وی تړو بهرحال دا هغې عبادت خانې والو ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي په څه طریقه ورته خبر ولېږو خو ستاسو مین مرکز ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی زموږ غټ مرکز په شام کې دی وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي هغې ورته ویل ټیک ده بیا څه عیسایانو شام ته تلل ده ته یې سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو که ته راسره ملګری کېږي روان شه نو سلمان فارسي رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو په هره طریقه چې ځان یې کوله وکړو هغې قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته یې ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی د عیسایانو چې کوم غټ عالم دغه دلته کم یو دی چا ورته یو تن وښود دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و ده د هغه خدمت شروع کړه خپله ټوله کیسه یې ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالداره سړی دی او زه د یو مالداره سړي زوی یم خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کړی کوم زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی هغه ورته ویل ټیک ده زما سره به ده به د هغه خدمت کوو زده کړه به یې ترې کوله هغه پادري ډېر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و ده د هغه خدمت کو خو بوډا و نو چې کله د هغه د مرګ وخت رانږدې شو د ځنکدن ټیم و بیمار شو نو ده ورته وایي ته خو مرې مړ کېږي او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو هم څه لار وښیه که نه نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم بهرحال دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړو هغې بل فادري ته ورسېد هغه ته خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي په فادري رالېږلی یم هغه مړ دی په هغه راته چې د خواله به لاړ شي هغه ورته وایي ټیک ده
د هغه خدمت شروع کړو د هغه نه زده کړه شروع کړه خو دا دویم پادري چې و که نه دا ښه سړی نه و سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک راښکلی و خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې په څه طریقې جمعواري کوله ما د ده خدمت کو دی بوډا و وی دې رانم په مړ کېدو شو نو ما ورته چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم ده راته درېیم تن یاد کړو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي به هر حال دی مړ شو چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم وی هغه راته یوه خبره وکړه هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی اوس پکې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلې دي اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه ته د هېچا خواله مه ځه خو زه دا وخت داسې اینمه که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هېچا خواله مه ځه د آخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي هغه به زه پیژنم څنګه دغه پادري ورته تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي کمې وي یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګلنه ځمکه وي بیابان به وي شګې به وي شینکې به پکې نه وي یو دا علامت دی وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي کجورې به پکې زیات وي وی درېیم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه خوري به یې نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی وی دا 15 خبرې چې دی پکې وموندلې که نه دا د آخرې زمانې پیغمبر دی سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي وی دغه پادري مفات شو مونږ دفن کړو او زه دغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بيزي واغستې تجارت مې شروع کړو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بيزي به څارومه دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم ګډې بيزي مې واغستې ځان مې تجارت هم کو هغه مې سرولې هم نو خوش کو په بیابانونو باندې به ګرځېدم یو قافله را سره میلو شوله د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ ما ته وی چې موږ د مکې یو ما وی چې یاره داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه یې چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي یا هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سره د پیغمبرۍ دعوه خو کړي یو هلک راوتی دی ما ورته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی وی چې او ما چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده چې یاره زموږ علاقه خو تشې شګې دي نو تشې شګې دي چینکي پکې نشته ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو اول علامت مې وموندو بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی د هغه متعلق چې څه خبرې وکړې نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کلي ته ځان سره بو نه ځئ دې راته وایي چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تا سره لاړ شه که نه ما ورته وایي چې ټیک ده بهرحال دې کافرې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې مونږ خو ځکو را سره ځي ما وایي چې زر سره ځم دې سره مې واپسي وکړه روان شوم وی دغه کسان ډېر ظالمانو خطر دغه قافلې والا زما سره چې کومې ګډې بيزې وي په لاره یې درنه هغه په زور واغستې هغه رانه هر څه واغستل او زه یې پرې نه ښودلم زه یې ونیولم او هلته کې منډایي ته بوستم په هغه وخت کې به دا وینځه غلامان خرڅېدلو منډایي ته بوستم د تجارت قافله وه هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی موږ دی خرڅو ما ډېرې چغې ووهلې چې زه غلام نه یم آزاد سړی یم آزاد سړی یم چا منله او هغه قافله وه د هغې خبره خلکو اورېده زما هغه چا نه اورېدله په منډایي کې خرڅ کړم غلام یې رانه جوړ کړ سامان یې رانه مو اخېستو غلام یې رانه هم جوړ کړو خرڅ یې کړم وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل ډېر زیات مې وچړل ما وی چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه
او زه راوتې دې دپاره وم چې د اخر پیغمبر ته ځان ورسم دین حق قبول کړم نه خو زه غلام شم زه خو اوس د اخر زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کړي نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېده نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو وجې به بیا چې کوم ځای به چالان دی کوي وایي وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی نو تښتېدی خو هم نه شم ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو ډېر زیات مې جړل الله ته به هر حال دی که چا چې اخیستی وم هغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا څه 15 ځایه خرڅ شوم په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي و هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي ما ورته وایي چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی یثرب وي کجورې پکې ډېرې وي نو زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده ښه علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو عمرې له لاړ شو بیا مدینې منورې ته ځي که نه نو په بس کې چې ناست دی که نه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والا دي د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات تا ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شوې د دغې ځای نه څه شروع کړه درود شریف په شروع کوي دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده نو ما وایي چې کېدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای وي به هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي ما به له ډېر په اخلاص کار کو نه را باندې مین هم ډېر زیات و وی لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو په کجورو کې کار مې ونه کو په دې کې ناڅاپي چغې شو شور شو په مدینه منوره کې وی زه لږ ودرېدم چې دا شور د څه شي دی وی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتی دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی وی ما وی چې ځه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو دویم هم پوره کړو وینا غالم خپل مالک لره مالک ته مې وی چې ما له لږې کجورې نه راکوي غلام دی که نه ما ته چې ما له لږې کجورې نه راکوي زه له دغې سړي خوا له ځمه ځان سره به لږې کجورې ووسم هغه راته وی چې ولې نه کجورې والتې که نه د ځان سره مې کجورې واغستې وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خوا له چې ورسېدم ما ورته کجورې مخې ته کېښودې ما ورته وی چې زه سلمان فارسي یم د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم ما ته وی چې دا کجورې د څه دي ما ورته وی چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده نبي علیه السلام رانه واغستې قبول یې کړې ملګرو ته وی چې هلکه وخورئ تاسو وخورئ ما ورته وی چې تاسو وی چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو موږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو پوره شو موږ پیغمبران صدقه نه خورو وی رالمه بیا د مالک خواله څه ورځې پس مې ورته وی چې ما له لږې کجورې نه راکړه زه هلته ورځم چې واله که نه بیا مې کجورې واغستې چې واغستې بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم ما ورته کجورې کېښودې چې سلمانه څه دي ما ورته وی چې کجورې مې راوړي دي خو دا تاسو قبول کوئ نو ما ته وی چې د څه کجورې دي ما وی چې دا مې هسې هدیه راوړي تاسو لره نبي علیه السلام ته په خپله اول واغسته وخوړه بیا ملګرو ته وی چې هلکه وخورئ هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو هم تقسیم کړه ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی د نبي علیه السلام سره داسې کېناستم بیا پاڅېدم د نبي علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاڅېدم د نبي علیه السلام شا طرف ته به بار بار تلم اوس مهر نبوت وینم که نه اخري علامت پاتې چې دا وینم بار بار به د نبي علیه السلام شا ته تلم ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا صادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم ویلی خو مې نه شو ما وایي چې زه دا صادر به چېرته داسې وکشي چې زه به یې وینم نبي علیه السلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي سلمان فارسي څه لیدل غواړي نبي علیه السلام داسې د ځان مې صادر ته وکړی کمیس نه نبي علیه السلام دا صادر داسې ښکته وکشو چې وکشو وی مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلي شوي پو چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پې کېښوده او په چغو چغو نبي علیه السلام ته په جلا شوم چې د الله پاک پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتلم
دا مې لیدل غوښتل د نبي علیه الصلاة والسلام لرالمه په جلا ورته شوم ما ته چې کلمه راته ووایه د کلمه راته وویلله ما ته چې سلمانه دلته راځئ ما چې د الله پاک پیغمبره نشم راتلی زه خو پردی غلام یم زه به ستا خواله څنګه راسم زه خو راوتی په تا پسې وم خو غلام شوی یم څه وکړم د نبي علیه الصلاة والسلام راته وویل چې سلمانه د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد کتابت ورسره وکړه مکاتب دې تا جوړ کړي ووایه ته زه به له دومره دومره پیسې درکړم ما آزاد کړه دا عقد ورسره وکړه ما وایي چې ټیک ده لاړم خپل مولا ته مې وایي چې ما آزاد کړه زه به درله پیسې درکړم نو چې سړی څوک یو شی نه خرڅوي که نه نو داسې ریټ یې ووایي چې څوک یالي نه که نه داسې که نه زما نه مولا ډېر رضا و هغه راته وایي چې سلمانه دومره به سره راوړي دومره به سره راوړي او په دې پلان کې باغ پټي کې راله د کجورو یو باغ ولګوه او چې کله هغې کجورو دانې شروع کړي نو بیا به خبرې کوو بیا به څه کوو ما وایي چې زما ارمان نه پوره کېږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرفه راوړم او بل دا چې کجوره دانه نیسي ته کجوره نه لکې هغه غټېږي او بیا دانې نیسي په هغې کې خو کلونه لګي کجوره نه لکئ که نه بیا چې هغې دانې ته رسي نو څو کاله پکې لګي ما چې دا ارمان زما نه پوره کېږي رالم نبي علیه الصلاة والسلام لره سترګو نه مې اوښکې روانې شي ما چې د الله پاک پیغمبران نه کېږي ما ته وایي چې ولې ما ورته چې یو خو رانه هغه دومره سره غواړي نو زما سره سره کم دی زه غلام یم او دویم هغه و چې کجورو باغ راله ولګوو چې دانې ونیسي بیا به دې آزاد ومه نو دا کېږي نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې سلمانه دا خبره ورسره پخه که دا ورسره څه که پخه که د الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس تو سره خبره وکړه حق زه سره وکړه بیه سره پوره کړه صحیح دی زه لاړم امام مولا ته وایي چې دا حق راته منظور دی دا راته څه دی بیه زمونږ منظور دی چې صحیح ده هغه هم په خندا شو صحیح ده چې ته ماله باغ لګوې بیا کجوري کوې بیا به وروسته ګورو صحیح شو بیه مې ورسره وکړله ورځې لږې غونته تېرې نه وي چې نبي علیه صلات وسلام راپسې سوال جواب وکړي سلمان فارسي ته وایي چې زما خواله راشي د نبي علیه صلات وسلام خواله رالمه نبی علیه صلات وسلام را سره راکړو چې سلمانه دا سره واله دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب نه سره څوک چاله ورکوي په کیلوګانو سره څوک چاله ورکوي نبی علیه صلات وسلام ته د یو تن اسلام دومره خوښ دومره خوښ د یو مسلمان ازادېدل ورته دومره خوښ وي سلمانه واله دا سره دا الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادوي دا خو لږ دي دا خو نه پوره کېږي سلمانه دا اوس ته خو دا وتله که نه دا خو ورته وتله وایي چې سره مې وړو مولا له مې وړو مولا ته مې چې دا سره وتله وایي چې هغه وتلل چې څومره هغه ولي دومره وختل هغې کې سره ولږ ما چې وړو ولږ خو چې څومره هغه ولي دومره وختل دا د نبي علیه السلام سوه معجزه وه د نبي علیه السلام ښه یو سره خو وشو اوس کجوري به څه کېږي نبی علیه السلام کجورو د کار ټایم راغی نبی علیه السلام راته چې سلمانه ته چې ځمکه برابر کړي بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درله وکړو کجوري پکې درله ما چې ځمکه برابر کړه نبی علیه السلام لرالم د الله پاک پیغمبر ځمکه مې تیاره کړې د کجوري پکې کرل غواړي نبی علیه الصلاة والسلام ملګری شو صحابه کرام ورسره دي لاس په څوک نه ورړی کجوري زه په خپله کرم نبی علیه الصلاة والسلام تمامې کجوري په خپل لاس ناحل کړي الله په خپل لاس مبارک باندې نبی علیه السلام باغ ولګو کجوري نال کړي چې کجوري نال کړي کجوري دومره زر زر غټېدې چې د کجورو د بار ټایم راتلو ټولو کجورو باغ ونیو په یو کال کې ویم کرلې کجورو څه ونیولې دارې م ونیولې باردارې م شولې زر زر غټې شوې سلمان فارسي راغلی د الله پاک پیغمبر کجورو خو دانې کړي دي ته خو راشه نن دارې له لږ کړه نبی علیه الصلاة والسلام چې لاړ په باغ کې ګرځي اوس تمامو کجورو دانې نیولې په ټول باغ کې دوه بوټي داسې دي چې هغې دانې نه دي کړي هغې دانې نه دي کړي هغې بار نه دي نیولې نبی علیه السلام پریشانه شو چې دې ټول باغ د کجورې نیولې دي دوه ډکو پکې ولې نه دي نیولې عمر رضی الله تعالی په خندا شو د الله پاک پیغمبر دا دوه ډکې پکې ما کړلي دا پکې ما کړلي د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجورې نه دي کړي نبی علیه السلام وایي دا وباسئ شابه په خپل لاس مبارک پکې دوه ډکې نور نار کړو او چې څنګه یې نار کړو هغې دوه ډکو بار ونیو هغې هم څه ونیو بار ونیو سلمان فارسي رضی الله تعالی لاړ هغې خپل مولا له سره دې راته ویلي هغه مې درله در کړو او تا وی چې باغ راله وکړه او چې کجوري وکړي بیا به ته ازاد یې راشه هغې دانې هم نیولي دي مالک چې وکتل وي سلمانه ته ازاد یې ته ازاد یې الله سلمان فارسي راغی د نبي علیه الصلاة والسلام په خدمت کې لګیا شو خبره مې درته څه کوله
د دین اسلام د پاره به تکلیف برداشت کوي، مصیبت به برداشت کوي، غمونه به برداشت کوي، تهمتونه به برداشت کوي. الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې، ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي، هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي. خلک به ستا په ذات باندې گزار کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جادوګر ویلی او که نه وویلی؟ کوډګر یې ورته ویلی او که نه وویلی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوگر ویلے دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوډګر ویلے دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مجنون ویلے دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ساحر ویلے دے، شاعر ورته وایي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانې د اوښانو نه راتاو کړي دي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښونه مبارک شیطان کړي دي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاڼې مبارک د وینو ډکې کړي دي. شوي دي که دا نه دي شوي؟ عایشه بیبي ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره په تا باندې کومه ورځ ډېره سخته راغلې ده؟ یا عایشې چې کله طایب ته لاړم که نه د طایب خلکو په ګوتو وویشتم هغه ورځ راباندې ډېره سخته وه، راباندې ډېره سخته وه. زه څوک یم او ته څوک یې؟ ما به څوک معاف کړي او تا به څوک معاف کړي؟ ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي؟ ضرور به درته جوړېږي. کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي، کله به دې په یو طرف گزار کېږي، کله به در باندې په بل طرف گزار کېږي. برداشت پکای، برداشت پکای. دا ډېر ګران کار دی، دا ډېر ګران کار دی. قربان شم د احمد محبوب نه. او ډېره اخره زمانه راوتې ده. الله دې زموږ د دین اسلام حفاظت وکړي.